زه عبدالواسع د عبدالحمید زوی او د حاجي عبدالله لمسی. ما په کندوز مرفع محکمه کې دوسیه لرله. دوسیه مې دیوان مدني نه فیصله سوله او د ما په نام فیصله سوله. له هغه بعده داسې طرفینو قناعت په باندې کړی و، حکم قطعي و. د تطبیق په خاطر باندې امریت حقوق ته لاړه، د مرافع د کندوز ولایت حقوق ته لاړه. نو د حقوقو کارمندانو له ما سره ډېر ښه سلوک وکړو، ډېر ښه چلند یې وکړو. ما دغه دوسیه ډېر زر ته زر ډېر په لږ وخت کې راته تطبیق کړله. شرعي اصولو په رڼا کې راته تطبیق کړله، راته خلاصه کړله. او هغه د ما کومه مدافعه چې وه، کومه مطالبه چې وه، هغه یې راته تسلیم کړله، راته رایه کړله. ډېره زیاته مننه له مشرتابه نه، له مرافع محکمې له رئیس صاحب نه، مشرتابه نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته د اسانتیاوې جوړې کړې راکړې دي، او کارمندانې ادارې ټولې زموږ په خدمت کې دي، موږ سره همکاران دي. او امیر المؤمنین صاحب او له مشرتابه نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې محاکم فعاله دي او د خلکو د موږ د اتباعو د ټولو په خدمت کې دي. ډېره زیاته مننه. الله مو عزت وکړي. تاریخ لرو دا د شملو وطن، دا د زمرو خاور، دا